خوست ولایت کې یو کس د خپل ورور د کورنۍ اته کسه له منځه وړي دي او بیا په تېښته بریالی شوی دی. دا چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې وه، کله او چیرته رامنځته شوه، ټول معلومات راسره د ویډیو تر پایه وګورئ. خوست کې ناڅرګندو کسانو د یوې کورنۍ اووه غړي وژلي دي. په خوست کې د یو وسلوال برید په ترڅ کې د یوې کورنۍ اووه غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر رسنیو ته وویل پیښه تېره شپه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د دیګانو په کلي کې شوې ده. هغه وویل یو شمېر وسلوال کسان د خوست ګل په نوم د یوه ځایي اوسېدونکي کور ته ننوتلي دي. د کورنۍ پر غړو یې ډزې کړي دي چې په نتیجه کې اووه کسان وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی. د نوموړي په وینا په وژل شویو کې خاوند او مېرمن، درې زامن او دوې لوڼې شاملې دي. که څه هم عادل حیدر وویل چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا پیښه د یوې حقوقي مسالې پر بنسټ رامنځته شوې ده، خو د دې کورنۍ کاکا یعنې ګردیز ګل امریکا غږ ته وویل چې هغه کومه شخصي دښمني او یا حقوقي قضیه نه لرله. هغه زیاته کړه د مسعودان مې خبرونه اورېدل، ناڅاپه د ډزو غږونه شول. کله مې چې زوی ور ولېږه نو په چیغو راغی، ویل چې د تره ټوله کورنۍ یې تباه کړله. کله چې موږ ورته راغلو کسان تښتېدلي وو. د دغې کورنۍ وژل شوي غړي نن سهار د هغوی کور ته نږدې په یوه ځای کې کیندل شویو قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې شنبې په ورځ هم د دغه ولایت په علیشر ولسوالۍ کې هم د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې د اسلامي حزب د یوه غړي په ګډون اته کسان ووژل شول. د یادې پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د خوست امنیه قمندانۍ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د شپې لخوا د وسلو ګرځولو څخه ډډه وکړئ. یادې قمندانۍ ویلي وو که چیرې څوک له دغه امر څخه سرغړونه وکړي قانوني چلن به ورسره وشي. خو د تېرې شپې پیښې ته په کتو لیدل کېږي چې خلک د امنیه قمندانۍ خبرتیا جدي نه نیسي. د یادونې وړ ده چې تېره شنبه په لوګر ولایت کې هم د ناڅرګندو کسانو په برید کې د یوې کورنۍ څلور ښځینه غړي وژل شوي وې. له بله پلوه بیا د خوست د پیښې په تړاو د خوست یو شمېر مدني فعالان وایي دغه پیښه د وژل شوي کس د ورور له خوا رامنځته شوې ده. د ځینو عیني شاهدانو په وینا پیښه هغه مهال شوې ده چې وسلوال کسان د وژل شوي کس کور ته راغلل او له هغه سره یې ډوډۍ هم وخوړه او شنه چای ته ناست وو. نو دغه کس پرې د ټوپک شپېلۍ راواړوله او ټول یې د میرات د ورپاته کېدو په خاطر په شهادت ورسول. د ځایي خلکو په وینا چې قاتل د وژل شوي کس ورور و. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي پر خپل فیسبوک داسې ولیکل وروسته له هغه چې د خوست د چراګا په سیمه کې د یوې کورنۍ اته کسان شهیدان او زخمیان شول، د امنیتي ارګانونو سره تماس نیولی. دا قضیه جدي تعقیبوم. د کورنیو چارو د وزیر خوست امنیه قمندان او امیر جنایي سره تماس کې شوم. دوی اوس ډاډ راکړ قاتلین د کورنۍ غړي دي، معلوم دي او د نیولو لپاره به جدي پلان کار کیږي. د په وینا د دوی دغه جنایت د بخښلو وړ نه دی او عاملین باید ونیول شي.